مخکې له واده 5 ټکو ته پام وکړئ. مخکې له واده ځینو شیانو ته باید خاص پام وکړو. که څوک بدون له دې چې ځان وپېژني واده وکړي، دا به هم د مقابل لپاره لویه ستونزه جوړه کړي. هم د ځان هم درنګه که یو کس مقابل طرف دقیق ونه پېژني او ورسره واده وکړي، نو دا به هم د دواړو لوریو لپاره په راتلونکي کې لویې ستونزې جوړې کړي. په دې ویډیو کې دغو څو مهمو ټکو څخه بحث کوو چې له واده مخکې باید ورته جدي پام وشي. لومړی، خپله پیسې مو ساتلی شئ. د دې څخه موخه دا نه ده چې تاسې د ډېر شتمن یې، موټر او بنګلې د ولرئ، بلکې هدف دا ده چې کومې پیسې چې تاسې همدا اوس لرئ، که لږې دي او که ډېرې، دا ساتلی شئ. یعنې موجودې پیسې به مناسب ډول کارولی شئ. دوهم، په اړیکه کې مو دروغ باید نه وي. که په اړیکه کې مو دروغ شتون ولري، نو دا به په راتلونکي کې لویه ستونزه را پیدا کوي. دروغ چې په مکرر ډول وویل شي، نو باور ته زیان رسوي او باور د مینې او کورنۍ د اړیکو زړه وي. کله چې دروغ زیات شي، نو د یوې ناروغۍ غوندې کېږي چې وروسته ورځ تر بلې زیاتېږي او د کورنۍ بنسټ له منځه وړي. دریم، راحت خپلې ستونزې مطرح کولی شئ. ځینې وخت جوړې داسې کېږي چې د مینې او احساساتو په هوا کې ډېرې ډوبې وي. ټولو ژوند په جار او قربان تیر شوی وي. د واقعي ژوند ستونزې نشي مطرح کولی، په هغه هیڅ خبرې نه کوي، خو دا ټول عمر هم داسې نه پاتې کېږي. وروسته له واده چې دا خبره را برسېره شي، نو دواړه داسې وي لکه ماهي چې د اوبو څخه وتلی وي او نه پوهېږي چې څه وکړي. څلورم، څه چې د ځان لپاره غواړئ، د مقابل طرف لپاره هم وغواړئ. ځینې کسان لکه په هر څه کې داسې وي چې هر څه د ځان لپاره غواړي او فقط غواړي ژر خپلې غوښتنې پوره کړي. مقابل طرف هیڅ په پام کې نه نیسي، تل د ځان په هکله فکر کوي او ځان د مقابل طرف په ځان نه ږدي. دا ډول شخص سره مخکې له واده 2 ځل فکر کول پکار دي. پنځم، واده د ماشومانو کار نه دی. ځینې خلک داسې دي چې په پوره ډول پوخ عقل نه لري، یعنې اوس هم د ماشومانو غوندې دي. حال دا چې واده د ماشومانو کار نه دی، داسې چې په یوه عادي ستونزه په یوه عادي کار پاڅېږي او وایي چې زه ځم د پلار کور ته، غواړم بېله شم، نو دا یوه ماشومانه حرکت دی. داسې اشخاص یو عمر په غم او خوشحالۍ کې شریک نشي تېرولی.